د کهانۍ په شروعات کې مونږ ګورو چې یو کس په ځنګله د خوا کې روان دی. ته دا پته نشته چې دا چیرې راغلی د کوم ځای دی. ده غوښتل چې د څو ګاډي خوا ته لاړ شي او په دې ګاډي کې یو داسې شی و چې دا کولی شي هغه خلک له منځه یوسي. دا دې ګاډي ته رسیږي، بس په دې ګاډه کې چکه کوي، خو دې ګاډه کې نه وي. دې ګاډه کې یو خالي جسد پروت دی چې دا هم وچه شوی وي. دې خوا ته راځي، سور ګاډي طرف ته راځي، دې کې هم دا شی نه وي. وروسته دلته ګوري دا هم سکلټ دلته پروت دی او دا شی پیدا کړ. دا کتاب دی چې په دې سره هغه د دې شیانو معلومات پکې دی. دا کتاب راواخلي، خو دا پته نه وي چې د شاته څه ډول حالات دي او څوک روان دي. دلته دا معلومه شوه چې دلته دا خلک ډېر چا خوړلی دي او مړه شوي دي. دې وخت کې یو خوا نه هواز راشي، دا شاته اخوا دې خوا ګوري او خپل توپانچه راوباسي او ګوري چې یخوا ته دا خلک روان دي او دا دې پسې روان دي او دا نشي کولی چې وتښتي. بس دا یو ګاډي پیدا کړي او غواړي چې د ګاډي د لاندې پټ شي. ورځي د ګاډي طرف ته خپل بیک راوباسي او د ګاډي د لاندې پټېږي. کله چې د ګاډي لاندې پټېږي نو دا خلک راشي او خوا دې ورپسې ګرځي او دا د ګاډي لاندې پټ شوی وي. دا پته نه وي چې دا خلک هم بوی کولی شي. دوی دې ګاډي طرف ته راشي، دلته وګوري او دوی دې شمار ډېر زیات وي او دا د ګاډي لاندې پټ شوی وي. کله چې دا ګاډي طرف ته راشي نو هغه وینسن دوی پیدا نه کړي، ځکه چې هغه د ګاډي لاندې پټ شوی وي او د سره اسلحه وي او دې په اسلحه کې یوازې 2 مرمۍ وي. خو دته دا ځان غلی نیسي تر څو دا خلک تېر شي. دوی د پښې اواز اوري او دلته دوی نشي پیدا کولی. دا وینسن دا دوی پیدا کړي او دوی همداسې ورو ورو روان وي او د ګاډي خوا نه تېرېږي او څه هم لا شاته پاتې شوي دي. او وینسن دلته ځان غلی نیولی، دا یو دانه چې د ډېر شکي شي او دا کتاب پیدا کړي، په کوم کتاب کې چې د دوی معلومات وي او دا کتاب راواخلي او دا چک کوي او دا کتاب وګوري، خلاصوي. غواړي چې دا کتاب خلاص کړي. دا کتاب خلاصوي، اوله صفحه د کتاب ګوري چې د کې دوی په اړه معلومات دی او وینسن د دې کتاب پسې راغلی و. بلکل دا کتاب د دوی لاسته راغی، وینسن مخې پاتې شو.